د بریالي کارکوونکي 5 غوره ځانګړنې. ولې داسې فکر کیږي چې ځینې کارکوونکي په ادارو کې د پرمختګ مزي ډېر ژر ځغلوي، خو ځینې بیا د کلونو په تېرېدو سره بیا هم په خپل ځای کې همغسې پاتې کیږي؟ ښایي فکر وکړئ چې د دې کسانو د بریالیتوب او پرمختګ دلیل به همدا وي چې دوی د ښه مغز، وړتیا او استعداد خاوندان دي، خو ځینې نور دلایل هم شته چې دوی په دې برخه کې بریالي کوي او د مخکې تګ زمینه ورته برابروي. هڅه وکړئ چې دا 5 ځانګړنې خپل عادت وګرځوئ څو بریالی کارکوونکی شئ. لومړی، زه د خپل برخلیک مسؤل یم. که د ژوند په ټولو پړاوونو کې د په زړه پورې پیښې په انتظار یاست، نو احتمالاً چې انتظار به مو اوږد وي. بریالي متخصصین هغه کسان دي چې خپله بهر راوځي او دغه پیښه رامنځته کړي. هڅه وکړئ چې په متفاوته بڼه ځان ته وګورئ. کارونو کې مو هڅه او رښتینولي مه هیروئ او دا په یاد ولرئ چې د خپل ځان مسؤل یوازې خپله یاست. دویم، هر څه ممکن دي. فکر کوئ چې هیڅکله به ونه شئ کړای د ادارې د ریاست مقام ته ورسیږئ، نو مطمئنه شئ چې نه شئ کولی. دا مو په یاد وي، که فکر کوئ چې نه شئ کولی، نو په ډېر احتمال سره چې وبه یې نه شئ کړای. دا مو ځان ته تلقین کړئ، هر هغه څه چې وغواړئ ورته رسېدای شئ، خو په دې شرط چې غښتلی عزم ولرئ او ستونزې وګالئ. دریم، هر یو کس تاسو لپاره د اړیکې یو مهم پل دی. سره له دې چې لازمه د خپل چاپېریال کې یو جدي شخص واوسئ، خو کولی شئ د خپلو شاوخوا کسانو سره په مهربانۍ چلند او رفتار وکړئ. فکر کوئ چې د رئیس یا مدیر سره مو ښې اړیکې درلودل ارزښت نه لري؟ مطمئنه اوسئ چې دا کړنه ډېره مرسته ترسره کولی شي. د شاوخوا کسانو سره مو مؤدبانه چلند وکړئ، ځکه تاسو په دې نه پوهیږئ چې دغه کسان به کله او چیرته تاسو ته ګټه در ورسوي. څلورم، دا بسنه نه کوي چې په څه پوهیږئ، بلکې دا مهمه ده چې څومره کسان پیژنئ. بریالي کارکوونکي د دفتر دننه او بهر اړیکو په ارزښت ښه پوهیږي. باید وشئ کولی چې د ځان لپاره فعال او تخصصي اړیکې جوړې کړئ. همکارانو د یو وخت خوراک لپاره له دفتره بهر میلمانه کړئ. وروسته له کاره د خپلو څو تنو همکارانو سره یو ځای رستورانت ته ولاړ شئ. د تخصصي بهیر غړیتوب واخلئ او د خپلې روښانه راتلونکي لپاره اړیکه جوړونه وکړئ. پنځم، نور څه کار ترسره کولی شم؟ برخلیک مو تر یو ځایه خپل لاس کې دی. د دې لپاره چې وشئ کولی خپله کاري برخه کې پرمختګ وکړئ، باید پر کار متمرکز وکړئ. د یوې اضافي پروژې د اخیستو لپاره داوطلبه شئ. یو نوی مهارت زده کړئ چې په ترڅ کې د لوړ رتبه مامورینو پام ځان ته راواړوئ. همکارانو سره د همکارۍ په موخه کله ناکله په کاري ځای کې پاتې شئ. دا مو په یاد وي، بریالي کارکوونکي هغه کسان نه دي چې یوازې خپل کار ترسره کړي، کار ځای پرېږدي او لاړ شي. مننه.